د سترې محکمې د حقوقو په عمومي ریاست کې د خالي بستونو لپاره له 40 متقاضیانو ازموینه واخیستل شوه. د کابل ښار ابتدایه محکمې څلورم زون ته د نوي رئیس محترم مولوي عبدالرحمن مطمئن د معرفي کېدو غونډه ترسره شوه. د غزني د مرافعه محکمې لپاره نوی رئیس محترم الحاج مفتي عبدالرحمن عزیزي د یاد ولایت د محاکمو مسؤلینو او منصوبینو ته ورمعرفي شو. د جنوب غرب زون د قضایي تفتیش یو پلاوي د ارزګان ولایت له شپږو ولسوالیو لیدنه وکړه. د زابل د شاجوی ولسوالۍ د ابتدایه محکمې په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ څو کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د غزني ولایت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 3112 دوسیو پر حل او فصل سربیره 4232 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د قضایي تعلیماتو په ریاست کې 45 ورځنی تربیتي سیمینار پای ته ورسید. د جوزجان ولایت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 3311 دوسیو پر حل او فصل سربیره 3019 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د فراه ولایت محاکمو د یوې میاشتې په جریان کې د 211 دوسیو پر حل او فصل سربیره 458 وثیقې هم اجرا کړي دي. هلمند ولایت کې یو مجرم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د بادغیس ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس دغه ولایت د دریبوم ولسوالۍ لیدنه وکړه. د نیمروز ولایت مرافعه محکمې رئیس دغه ولایت له زندان څخه لیدنه ترسره کړه. د سرپل ولایت د محاکمو د حکم پر بنسټ په 4 تنو مجرمینو تعزیري سزا تطبیق شوه. د بغلان ولایت مرافعه محکمې رئیس دغه ولایت د اسنادو د ثبت وثایقو او مخزن له امریت څخه لیدنه وکړه. د لغمان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 28 دوسیو پر حل او فصل سربیره 140 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت د ښاري ابتدایه محکمې نوی ټاکل شوی رئیس محترم مولوي محمد نعیم عدیم دغه محکمې مسؤلینو او منصوبینو ته وروپېژندل شو. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 103 دوسیو پر حل او فصل سربیره 209 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په 4 اونیو کې د 42 دوسیو پر حل او فصل سربیره 109 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي.